د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د قیامت په ورځ به په تاسو کې د ټولو نه زیات نږدې زما په خوا کې هغه ته ني څوک چې په کثرت په ما درود پاک وي. درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. او اوس زه خاص کوم یو بل مشهور نعت خوان مقبلی جان ناصح دا چې هغې راشي او یو نعت شریف وړاندې کړي. دا صاحب مبارک د بچي خوشحالي ده. ما ته خو د راشي د غوښ خو ناظم صاحب نه مې اجازت وایستو چې نعت خواني ډېره وشوه مبارکي به ووایم ځکه دا واده خوشحالي ده. داسې خوشحالیانې د خدای پاک د صاحبانو مبارکانو په برکت باندې زموږ ستاسو کورونو کې همیشتن راولي. کړي الله د احسانونه کړي الله د احساننا کاری صاحب د مولا ډیر وای حمدنا طلحه صاحب تور پغړ کړي ګلنا طلحه صاحب کاری سب دوا چوي ګلنا وی مول بایرب داسي ودنا نیکان خلق پکی کی قدمنا پکار دے مونږ چې ورته وشندو ګلنا آ پکار دے مونږ چې ورته وشندو ګلنا داسي خادای کی برکت وی چې مطابق د شریعت وی خوشحال پرډیر نبی حضرت وی خوشحال پرډیر نبی حضرت وی درب دالور پریوریږي رحمتنا درب دالور پریوریږي رحمتنا طلحه قاری صاحبت واچوي ګلنا طلحه قاری صاحبت واچوي ګلنا کړي الله د احساننا کړي الله د احساننا کاری صاحب د مولا ډیر وای حمدنا طلحه قاری صاحب ته واچوي ګلنا طلحه قاری صاحب ته واچوي ګلنا خوشحال ډیر فقیر احمد دی خوشحال ډیر فقیر احمد دی دارنګ خوشحال حسیب احمد دی پزړو شادان حمد احمد دی پزړو شادان حمد احمد دی مشهود احمد سبل مولا ورکړه عمرنا مشهود احمد سبل رب ورکړه عزتنا طلحه قاری صاحبت واچوي ګلنا طلحه قاری صاحبت واچوي ګلنا شمول بیر کې د دوستانو همدای د سیب د واړه موریدانو شمول بایرک یې د دوستانو همدای وړو زړو ځوانانو پکور دننا د بیبیانو په دې خادای کې دی ډېر برکتونه په دې خادای کې دی ډېر برکتونه طلحه قاری صاحبت واچوي ګلنا طلحه قاری صاحبت واچوي ګلنا وی مول بایرک داسي ودنا نیکان خلق پکی کی قدمنا پکار دې مونږ چې ورته وشندو ګلنا پکار دې مونږ چې ورته وشندو ګلنا پلوی کرم د کردگار وعده جوړ دې مزید
مجلس لورکړي جنتنا طلحه قاری صاحب تواچوي ګلونه طلحه قاری صاحب تواچوي ګلونه وعده کولو کې ثواب دی پدې گواه د خدای کتاب دی ترپا انکار کې سخ عذاب دی ترپا انکار کې سخ عذاب دی کدا چا شقوي او دی ګور کتابنا کدا چا شقوي او دی ګور کتابنا طلحه قاری صاحب تواچوي ګلنا طلحه قاری صاحب تواچوي ګلنا مقبلي جنة سخ اشعار کړل می ګلنا په یو تار طلحه سے بستا بغاړ هار بر مقبلي جنة سخ اشعار کړل می ګلنا په یو تار طلحه سے بستا بغاړ هار د خپل بچی محمد جان فرمایشونه د خپل بچی محمد جان فرمایشونه طلحه قاری صاحب تواچوي ګلونه طلحه قاری صاحب تواچوي ګلونه وی مول بیرق داسې ودونه نیکان خلق پکې کی خو قدمونه پکار دې مونږ چې ورته اوشندو ګلونه پکار دې مونږ چې ورته اوشندو ګلونه ماشاءالله جزاك الله